بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد ټلویزیون لیدونکو سلامونه، سهار د ټولو په خیر. ستړي مه شئ په دې هیله چې یوه نوې ورځ، یو نوی سهار، یو نوی پیل ولرئ او په خوشحالۍ سره یې ولرئ. او کله چې د هر څه پیل په خوښۍ سره کیږي، په پراخه ټنډه سره کیږي، په ورین تندي سره کیږي، یا هغه چارې لپاره موږ یو ډول سکون ولرو، آرامښت ولرو، خوشحالي ولرو. لنډه دا چې دغه ټنډه مو د ماسپښین 12 بجې پرې نه وي، بلکې آرامي. دا د ماسپښین 12 بجو په اړه ډېر کله عام خلکو کې دغه ذهنیت داسې دی، یا عام خلک په دې باور دی چې سمې وی په دې تندي باندې وی راته 12 بجې وي. 12 بجې په دې خاطر وایي چې هغه د اوړي په موسم کې، د ګرمۍ په موسم کې د 12 بجې نو هغه تیزه، یا که ووایو چې سخته ګرمي وي، یا هغه لمر ډېر زیات تود وي. د 12 یا د 11 نه واخله تر 1 نیمې 2 پورې، یعنې دغه هغه وخت دی چې لمر پکې ښه تیز وي، لمر پکې په قهر یا غصه وي که نه. نو ځکه وایي چې وایي په تندي 12 بجې. په هر صورت په دې هیله چې زموږ ستاسې پر تندي باندې همدا شیبه د سهار 7 بجې وي او خپرونه هم راپیل شوله په خیر سره. د روڼ سهار خپرونه چې له شنبې تر پنجشنبې د سهار له 7 بجو تر 9 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. تکرار یې هم بیا د شپې ډېر ناوخته کیدای شي ځینې هیوادونو کې چې هلته د وخت خبره ده، مثلا دلته شپې هلته ورځ وي، همدا شیبه به اوس په ډېرو هیوادونو کې شپه وي، یا به د شپې ناوختی وي، یا هم مثلا لا به سهار ته وخت ډیر وي، یا به هم په ځینې ځایونو کې مازدیګر وي. خو هغه ټایمونه سره فرق کوي، وخت سره فرق کوي. نو په همدې خاطر باندې د شپې د افغانستان پر وخت له یوې وروسته بیا ځلې تکرار خپرېږي. اوس نو په ژوندۍ بڼه ستاسې خدمت کې یو. قدرمنو دوستانو، که تاسې هم غواړئ چې پروګرام ته راشئ، ګډونوال شئ، برخه را سره واخلئ او خپرونه کې ګډون وکړئ، نو لومړی برخه ستاسې لپاره ځانګړې ده او ستاسې لپاره خاص ده. کولی شئ چې د سکرین پر مخ چې کومه شمېره تاسو ته ښکارېږي پر 006 611 باندې اړیکه ونیسئ، برخه را سره واخلئ او خپرونه کې ګډونوال شئ. د خپلو ورځنیو چارو، د خپلو بوختیاوو، د خپلو کارونو، د خپلو فعالیتونو په اړه هم را سره خبرې کولی شئ. د دې ترڅنګ که یوه نیمه ډېره مهمه موضوع وي، یا هم ستونزه وي، یا هم یو مشکل وي، کولی شئ هغه هم را سره شریک کړئ. د دې ترڅنګ موږ دا هڅه هم کوو چې په بېلابېلو ورځو کې چې موږ د نورو برخو ترڅنګ د پوښتنې برخه لرو، هغه برخه چې د مسؤلینو پورې تړاو لري، یا هغه برخه چې مسؤلیت یو چا ته راجع کیږي، نو دغسې اړوند پوښتنې هم کولی شي. که هغه د صحت اړوند وي، که هغه د زراعت اړوند وي، که هغه د مثلا د برېښنا اړوند وي، که هغه همداسې پسې راواخله ډېرې نورې برخې چې موږ یې لرو، که اقتصاد دی، کمپیوټر ساینس دی، یا هم ډېری نور داسې مسایل. نو کولی شي چې دې په اړه هم را سره همدا شیبه ګډون وکړئ. زه احسان صافی یم او د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو او تخنیکي ټیم په ګډې ملتیا او ګډې همکارۍ په دې خپرونه کې ستاسې درنو حضور کې نن کومې برخې لرو، کوم څه لرو، له دې مو هم خبروم. خو د خپرونې پیل کې هره ورځ څنګه چې د معمول سره سم تاسې په جریان کې ستئ، موږ ورځو د هوا حالاتو اټکلیز معلومات له تاسې سره شریکو. نو ور به شو د هوا حالاتو معلومات به وګورو چې نن وضعیت کابل کې او د کابل ترڅنګ د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې په څه ډول دی. نو راځئ چې د هوا حالاتو اټکلیزو معلوماتو ته ورشو. پایلې له کابل کې نن د باران اټکل د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه هم 1 درجې اټکل شوې ده. له کابل ورځو د جلال آباد پر لوري. جلال آباد کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه هم 10 درجې. نو په دې وخت کې تقریبا د اوړي هوا ده. کندهار کې اسمان باراني دی او د باران اټکل دی، تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه هم 6 درجې نن لپاره ښودل شوې. مزار شریف کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه هم 9 درجې اټکل شوې. هرات کې هم نن د باران اټکل ښایي همدا شیبه هم باران وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه هم 8 درجې د سنټیګریډ اټکل شوې. ګردیز کې واوره او باران یو ځای دي، د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه هم -2 درجې ته راښکته شوې. کندوز کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه هم 8 درجې ښودل شوې ده.
خوست کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه هم 6 درجې د سانټیګریډ اټکل شوې. کونړ اسداباد کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه هم 15 درجې اټکل شوې. له کونړ ورځو بدخشان ته بدخشان فیض آباد کې نن اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه هم 2 درجې اټکل شوې. بامیانو کې هم اسمان البته واوره ده د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه هم -9 درجې اټکل شوې ده. لښکرګاه کې هم بیا هلته البته اسمان ځای ځای وریځ دی، لمر هم شته دی، خو د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه هم 8 درجې اټکل شوې. غزني کې بیا واورې اټکل د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه هم -1 درجې ته راښکته شوې ده. کویټه کې باران د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه هم 3 درجې اټکل شوې ده. او وروستیو کې پېښور کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه هم 12 درجې اټکل شوې. دا د هوا حالاتو اټکلیز معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل چې نن په کابل کې البته بیا ځلې د باران اټکل شته دی. زیری در باندې هم کوم خو هغه د واورې زیری ده چې کله ده سبا ته له خیره سره واوره شته ده، بیا هغې په اړه هم در سره معلومات شریکوم. اوس به ورشو د اثارو بیو ته. اثارو بیو به وګورو، البته تاسو سره بیا هغه وضعیت او حالت شریک کړو، له هغې وروسته بیا نورې خبرې ولرو. ښه، د اثارو بیې په څه ډول دي؟ یو امریکایي ډالر پیرودل 4.40 افغانۍ 40 پوله، پلورل 4.40 افغانۍ 15 پوله. یو یورو پیرودل 80 افغانۍ 10 پوله، پلورل 80 افغانۍ 14 پوله. یو پوند پیرودل 80 افغانۍ 88 پوله، پلورل 80 افغانۍ 15 پوله. یو سعودي ریال پیرودل 19 افغانۍ 19 پوله، پلورل 19 افغانۍ 19 پوله. یو اماراتي درهم پیرودل 19 افغانۍ 54 پوله، پلورل هم 19 افغانۍ 55 پوله. زر پاکستاني کلدارې پیرودل 222 افغانۍ، پلورل هم په همدې ډول. زر هندي کلدارې پیرودل 211 افغانۍ، پلورل 212 افغانۍ. او زر ایراني تومن پیرودل 41 پوله، پلورل هم 42 پوله. نو دا د اسارو بیې. خو قدرمن لیدونکو د سرو زرو بیې او د سپینو زرو بیې هم در سره شریکو. ښه، یو ګرام سره زر پیرودل 8050 افغانۍ، دا د سرو زرو کوم چې هغه عیار دی او معیار سره دی. بل سپین زرو یو ګرام پیرودل 198 افغانۍ. ښه، نو په همدې سره مو دا برخه هم همدلته پای ته رسیږي چې له تاسو سره مو شریک کړه. مخکې مې یادونه وکړه چې نن له خیره سره سبا له خیره سره د سې شنبې ورځ د واورې اټکل شته دی او ښه صحیح پوره اټکل دی. نو خیر په هر صورت مقصد واوره شته دی او ما مخکې مې یادونه کړې وه چې سږ کال په همدغه یو نیمه میاشتې جریان کې 6 ځلې د واورې اټکل شوی او چې 3 ځلې واوره شوې ده، چې یوه واوره یې هم تازه ورځ 2 مخکې وه، خو په هغه کچه نه وه. ولې سبا لپاره هم واوره شته او د واورې اټکل دی. خو دا چې په څه ډول البته څومره واوره ده، نو خیر هغې ته به هم راځو. نو ګورو به چې سبا د خیره سره څومره واوره بیا ځلې کېږي، خو اټکل یې پوره اټکل شته دی. ښه، وربشو د اړیکو پر لوري او ګورو چې خپرونه کې څوک راسره ګډونوال کېږي. دغه برخه کې یو څو اړیکې هم راخلو. السلام علیکم. بلې ښه، 020-611-611 د اړیکو شمېره ده او پر همدې شمېره خپرونې ته راشئ، راسره برخه واخلئ، ګډونوال شئ. که مو پوښتنه وي، که د دې ترڅنګ که د خپلو بوختیاوو اړوند یا څه راسره شریکوئ، همدا شیبه خپرونې ته راشئ، راسره ګډون وکړئ. د ورزش له ډګره به مو هم خبرو، ځکه چې د کرکټ نړیوال جام ستر ایونټ پیل شوی دی. متاسفانه افغانستان پکې خپله لومړۍ لوبه
د نیوزیلینډ خلاف وبایلله. که څه هم هدف ته په کتو سره چې کوم ټارګټ ورکول شو ډېر اطمینان داسې و، ډاډ داسې و چې دغه لوبه موږ ګټلی شو. خو ولې متاسفانه په بالینګ کې بیا نو برعکس هیڅ داسې څه ونه شول یا څه ښکاره نه شول چې موږ د دغه منډو څخه دفاع وکړو. ډېر په اسانۍ سره نیوزیلینډ وتوانېده چې په 18 اوور کې بالاخره دغه لوبه یا دغه هدف موږ پسې راچایس کړي او لغه وضعیت داسې معلومېده که چیرې موږ 200 منډې هم کړی وی نو دا موږ پسې راپوره کېدلی. ستونزه چیرې وه که تاسې هم غواړئ چې د کرکټ د سیالۍ اړوند خپل نظر لنډو کې را سره شریک کړئ، البته تخنیکي او مسلکي نظر نو کولی شئ چې مثلا ولې موږ به هم خپلې خبرې سره په دې اړه بیا شریکې کړو. یوازینۍ ستونزه چې تېره ورځ ډېره ښکارېدله هغه زموږ د فاسټ بالینګ کمی یا د فاسټ بالینګ ګډوډي، ځکه چې تقریبا په 2 اورونو کې زموږ د ماین بالر زموږ د فاسټ بالر چې د لوبډلې سره اوس وخت کې مل دی فاروقي څخه 25 منډې نتیجه نه، عظمت عمرزي هم چې د یو الراونډر په توګه لوبډلې سره لوبیږي ولې موږ همیش په هغه باندې تکیه دا یو یا مو ترې تمه دا کړې چې ته به موږ ته بالر هم یې. نو کله کله بیا دغسې کیسې خو راځي. ورسره مثلا زموږ بل بالر ضیا شریفي چې له ډېر وروسته یعنې 7 کلو ځنډ وروسته لوبډلې ته راځي، بیا په دومره مهمه سیالۍ کې د هغه نتیجه هم هغسې ښه نه وه. خو که ووایو لنډو کې چې په بالینګ کې مو خوند نه وه یا مزه مو نه وه، که نه ډېر ښه پایل مجیب الرحمن لوبډلې ته ورکړل ځکه 2 ډېر مهم لوبغاړي چې د نیوزیلینډ هغوی په حساب کوي، فنالن او ورسره رچن رویندره، دا 2 مهم لوبغاړي وو. دوی موږ نه البته دا ډېر ژر له میدانه بهر کړل، خو ولې متاسفانه چې وروسته نو بیا په هر صورت لږ مو مخکې تګ سخت شو. دا باید ومنو چې د نړیوال جام دغه لومړی سیالي که هر چا ګټلې وه سیمی فاینل ته یې ټکټ ډېر زیات یعنې کره کېدلو، ځکه چې یوه سیالي دا وګټي او 2 نسبتا اسانه لوبډلې ګروپ کې نورې لرو نو کېدلی شي. اوس به چې د خلکو سره هغه معلومات وي او په دې اړه ذهن خلاص وي چې آیا سیمی فاینل ته سوپر 8 ته تللی شو که نه. 2 حالته دي، یو دا دی چې مثلا اوس به دعا نیوزیلینډ موږ دا کله چې ایونټونه شروع شي بیا به یو لوبډلې ته وایي دعاګانې کوئ. اوس به نیوزیلینډ ته دعاګانې کوي چې جنوبي افریقا لوبډلې څخه لوبه وګټي او چې کله جنوبي افریقا څخه هغوی لوبه وګټي 2 نورې یعنې په ګروپ کې باید اوس نیوزیلینډ ماته ونه خوري. دا زموږ په ګټه دی، هغه ځکه چې نیوزیلینډ به 4 لوبې وګټي، دوی به مخکې ځي، بیا به کرکټ د هیڅ هم پکې نشي ویل کېدای شي بله لوبډله راجیږه شي. نیپال انګلینډ سره داسې یو سیالي ترسره کړه چې په آخري بال 6 منډې پکار چې انګلینډ یې سم داسې ولړزو لکه څنګه چې تېر نړیوال جام کې افغانستان په 500 وریزه کې انګلینډ را ولړزولو. نږدې و چې انګلستان مات شي، هند بیا د امریکا لخوا داسې راګیر شو چې په 70 کې 7 لوبغاړي آوټ. نو دغسې څه نشي ویل کېدی، خو په هر صورت بیا لوبډلو حالت ته په کتو سره نیوزیلینډ باید 4 وګټي، ساوت افریقا یا جنوبي افریقا یا سویلي افریقا او افغانستان چې په دې ګروپ کې دي دوی ترمنځ دغه سیالي خو ډېره زیاته مهمه ده. خو 2 نور ټیمونه نو لنډه اوږده ده چې نیوزیلینډ 4 وګټي، د ساوت افریقا او افغانستان ترمنځ چې کومه دغه سیالي چې چا وګټله او ورسره 2 نورې بیا زموږ تګ سیمی فاینل ته اسانیږي. بله سیناریو دا ده که چیرې ساوت افریقا هم 2 لوبې وګټي نورې او نیوزیلینډ نه ماتې وخوري، افغانستان هم 2 وګټي او د ساوت افریقا او افغانستان ترمنځ لوبه باران پکې راشي، یو پوینټ ته خبره راشي، بیا به رن ریټ ته کیسه ځي. رن ریټ متاسفانه زموږ اوس خراب دی، خو ولې 2 اسانه لوبډلې چې ګروپ کې لرو په هغې باندې به خپل رن ریټ جوړ کړو، هم سیالي وګټو هم رن ریټ جوړ کړو. خو هغه وروستۍ خبرې دي، هغه د چا خبره وي که اګر مګر ته کیسه لاړه نو بیا کار خراب شو. په هر صورت ښاري راپور برخه هم لرو، همکاران وایي چې راځئ د ښاري راپور برخه به وګورو او له هغې وروسته بیا نورې برخې چې خپرونه کې لرو د شکرګزارۍ ګټو باندې نن خبرې کوو چې انسان په هر حالت کې باید شکر وباسي یا د شکر ادا کولو هغه حوصله ولري یا هغه غنیت دغسې وي چې شکرګزاري هر وخت کې یعنی هر وخت کې انسان باید قناعت حاصل کړي او قناعت حاصل وي. په دې موضوع به بحث ولرو. د دې ترڅنګ د شمال د بیلابیلو ولایتونو اړوند موضوعات هم در سره
شریکو او د سوکهنې لوبغاړي به هم راسره خپرونه کې میلمانه وي. ډېره مننه قدرمن لیدونکو، خپرونه مو البته پای ته نه رسیږي، دا برخه مو پای ته رسیږي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا مرکله قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ، د خپرونې بلې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې نن پر یو ډېره مهمه موضوع باندې بحث او خبرې لرو چې هغه د شکرګزارۍ بحث دی، هغه د ناشکرۍ برعکس بحث دی، ځکه چې هغه نعمتونه چې الله تعالی په موږ راپیرزو کړي دي، هغه نعمتونه چې انسان ته الله تعالی ور په برخه کړي دي، آیا انسان د خپلو نعمتونو هغه قدر پیژندلی دی یا د هغه نعمتونو شکرګزاري ادا کړې ده؟ شکرګزاري په څه ډول باید ادا شي؟ شکرګزاري اصلا ویل کیږي څه ته؟ د شکر او صبر ترمنځ اړیکه، که شکر وباسو یا د شکر هغه د نعمتونو کومه پیرزوینه چې شوې ده د هغې د شکر ادایینه ترسره کړو، کومې ګټې لري، د ناشکرۍ زیانونه څه دي؟ په همدې موضوع باندې بحث لرو. تاسې هم راسره اوسئ خپرونه کې، البته په دې برخه کې تر پایه لیدونکي راسره اوسئ. د دې برخې د بحث لپاره راسره ډاکټر امین الحق نظامي صاحب پروګرام کې دی او همدا موضوع ورسره بحث کوو. نظامي صاحب ستړي مه شئ، هرکلی. ډېره زیاته مننه، کور مو ودان. نحمده ونصلي علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته زړه له کومې تلپاتې ونې لیدونکي ډالۍ وړاندې کوم چې عبارت ده السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ډېره مننه کور ودان. نظامي صاحب مهمه موضوع ده ځکه چې الله تعالی په هر انسان باندې د نعمتونو هغه پیرزوینه کړې ده، خو دا چې انسان په هغه هر حالت کې د شکر او ادایونې دغه حوصله ولري، دغه درک ولري چې الله تعالی لخوا چې کوم نعمتونه ورباندې پیرزو شوي دي. مثلا لومړی که د روغ صحت بحث وکړو چې انسان ته الله تعالی صحت ورکړی دی، خو ولې د شکر بحث د صحت ترڅنګ نور نعمتونه چې ورته ډالۍ شوي دي، اصلا شکرګزاري کوم حالت دی یا شکر باید په څه ډول سره ادا شي؟ ډېره زیاته مننه صافی صاحب محترم. زموږ او ستاسو په ټولنه کې زیاتره خصوصا د ځوانانو طبقه یا میندې دي یا خویندې دي یا ورونه دي ناشکري کوي، ځکه دی الله تعالی په صریح قرآن عظیم الشان کې ورته فرمایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوما کفارا. الله تعالی فرمایي که چېرته زما بنده زما د وجود کې په خپل وجود کې زما د نعمتونو شمار وکړي، لا تحصوها نه شمارولی، ان الانسان لظلوما کفارا، ځکه انسان په ځان باندې ظالم دی. صافی صاحب محترم، موږ او تاسو ډېر ځوانان کتلي، الله تعالی ډېر ښه جګ قد ورکړی، ډېر ښایسته ځواني ورکړې، مونږ ته سترګې نه دي ورکړې. موږ او تاسو چې دا سترګې راکړي صافی صاحب محترم، آیا دې شکر ادا کړی مو ده؟ دا کوم نعمتونه چې موږ او تاسو په ورځ کې موږ اوبه څښو یا فر مثال په موټر کې سهولت ده، د دې شکر مو ادا کړی دی؟ که چېرته انسان په خپل شته ژوند باندې شکر وباسي، الله تعالی جل جلاله به ورته نعمتونه ډېر کړي. ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابي لشدید. الله تعالی فرمایي که چېرته زما شکر ادا کوئ، زه به تاسو ته مال او داري نعمتونه زیات کړم، او که چېرته ناشکري وکړئ تاسو دپاره عذاب دردناک دی. ښه، کله چې موږ وایو چې انسان په څلور اندامه چې کله روغ وي نو د خپل صحت په اړه ډېر هغه ارزښت باندې قایله نه وي یا ډېر متوجه نه دی، خو چې کله مثلا د بدن کومه عضوه زیانمنه شي، زخمي شي، نو بیا ځان ته متوجه شي چې د انسان صحت څومره مهم دی، اړین دی، یا په دې باندې هغه شکرګزارۍ بس هغه کیسه م رایاده شوله چې د یو چا یوه ګوته پرې شوې وه، هغه بل ورته ویلي چې په دې باندې شکر وباسه، دی که به د خیر وي، خو ولې برعکس هغې ویلي چې زما ګوته پرې شوې څنګه پکې شکر مسله م ته راته یادی. بالاخره چې بل ځلې بیا لاس قطع شوی نو بیا ورته هغه کس ویلي چې ګوره که په هغه حالت د شکر ویستی وی نن به د دې زیان څخه بچ وي، یا د ناشکرۍ هغه کوم تاوان چې دې ولیده د دې څخه به په امان کوي. په هر صورت ښه، ولې انسان دې ته متوجه نه دی چې د الله تعالی په پیرزو شوو نعمتونو باندې شکر وباسي؟ ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا ونحشر یوم القیامة اعمى. الله تعالی جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي که چېرته زما څوک د ذکر او اذکار نه مخ واړی، په دنیا کې به ورته ژوند تنګ کړم، دا شته نعمتونه به ورته نعمت نه ښکاري. جناب صافی محترم، دغه لاس چې تاسو سره دی تا ته نعمت ښکاري، خو که چېرته دغه لاس
یو بل چا سره نه وي نو دی په نعمت پوهېږي. دا سترګه جناب صافی صاحب محترم زه لرم، فر مثال دغه سترګه له ما سره نه وي بیا په قدر پوهېږم. نو الله تعالی ځکه وایي چې ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا ونحشر یوم القیامة اعمى. الله تعالی فرمایي که چېرته زما بنده زما د نعمتونو یا فر مثال زما د ذکر او اذکار نه مخ واړی نو زه به په دنیا کې ورته ژوند تنګ کړم او د قیامت په ورځ دا وړوند راپاڅوم. یعنی ډیره سخته ده، ډیره خطرناکه ده چې کله د نعمتونو پر وړاندې ناشکري کوي. ښه یوازې دا نه چې د انسان دغه د روغ صحت یا د بدن د اعضاو سالم یا جوړ پاتې کېدل او کله چې بیا زیانمن شي انسان ورته متوجه کړي، یوازې دا نه د ژوند نورې ډېرې برخې، مثلا الله تعالی انسان ته مال ورکوي، دولت ورکوي، ډېر نور داسې مثلا یو کمال ورکوي، یو هنر ورکوي، یو کسب ورزده کوي، خو دغې ته هم موږ نه یو متوجه. زه به تاسو ته د موسی علیه الصلاة والسلام یو کیسه وکړم. کله چې موسی علیه الصلاة والسلام د الله تعالی د جل جلاله دربار ته ورتلو، دیدار ته ورتلو، نو په دې وخت کې تورات پې نازلیږي، په لاره باندې روان دی چې ګوري یو شتمن کس ګوري صافی صاحب محترم چې د الله تعالی په نعمتونو باندې پټ دی، که اوښان وی او که چې څه دي د سره دي له دې سره دي، او لږ مخکې چې ځي ګوري چې یو انسان په خپله ځان په شګه کې پټ کړی، یعنی جامې هم نه وې. نو دغه مالدار ورته ویلی وایي ته خو موسی علیه الصلاة والسلام نه یې؟ وایي یم. وایي چېرته روان یې؟ وایي د الله تعالی د جلاله دیدار ته. الله خو یوري خو وسیله یې موسی علیه الصلاة والسلام دی. وایي ته به ورته وایي چې دا زما مالدارۍ لږه کمه کړي، چې کله مخکې ځي غریب سړی ګوري نو ورته وایي که الله تعالی ته ووایې چې زما دا لږ مال زیات کړي، خو الله تعالی خو یوري. کله چې عیسی علیه الصلاة والسلام باندې تورات نازلیږي نو الله تعالی ورته وایي تا ته په مخ کې څوک در نه غلل؟ موسی علیه السلام باندې. بلې سر ورته ویل چې یاد الله رسول بالکل. یو ځوان راغی چې ډېر مالدار و، د خپل مالداري نه شکایت کولو، او یو چې ډېر غریب و خپل عورت په شوق کې پټ کړی و. الله تعالی ورته ویل دا کوم چې غریب دی هغې خوا چې راځي بېرته خو غریب راځي، دې خوا نه اول مالدار ورغلی و. وایي دا کوم چې غریب دی دې ته وایي چې ته صبر کوه. کله چې موسی علیه الصلاة والسلام راغی تورات پې نازل شو نو د غریب سړي ته چې الله تعالی جل جلاله وایي چې ته صبر کوه، او د مالدار ته ویل چې ته زما ناشکري کوه. شکر وباسه که ناشکري ناشکري کوه چې مال دې کم شي. کله چې د مالدار ویل چې زه ولې ناشکري وکړم، الله تعالی جلاله خان را کړي، سره زر را کړي، مال را کړي، دارایي را کړي، زه ولې ناشکري وکړم؟ ضرورت یې څه دی؟ ضرورت څه دی؟ او د غریب ته ویل ته صبر وکړه. زه پسې صبر وکړم څه شی را کړي؟ الله تعالی جل جلاله شمال راوستو، شګم ترې لاړله. نو ځکه الله تعالی وایي چې ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. بله ښه نو د شکر او صبر ترمنځ اړیکه باندې که بحث وکړو چې صبر او شکر ترمنځ څه ډول یوه اړیکه موجوده ده؟ جناب صافی صاحب محترم صبر مې خوږی. موږ او تاسو په عامله عامه اصطلاح کې وایو چې صبر ډېر خوږ دی. الصبر جمیل ان الله مع الصابرین. الله تعالی جل جلاله که په هر چا باندې مشکلات راوړي خو تر یو حده پورې، یو وخته پورې. زیاتره موږ او تاسو داسې کسان لیدلي جناب صافی صاحب محترم چې لږ مشکلات پرې راشي د کفر کلمات استعمالوي، یا الله پاکه زه دې لیدلی دا مشکلات دې په ما راوستي توبه نعوذ بالله، چې داسې حالت کې نور هم زیاتېږي. همدغسې جناب صافی صاحب. او داسې کسان ما ډېر لیدلي دي جناب صافی صاحب محترم چې هېڅ به نه لري، فقط یو چرګ به لري، هغه به هګۍ اچوي کور کې، هغه هګۍ به بازار ته وړي خرڅوي به یې، خو د ژوند نه به خوشحالي شکر وباسي. نو ته په دې یقیني اوسه چې هغه څوک چې صبر وباس په سخت مشکلات کې نو ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، پس له مشکلات اساني شته انشاءالله. ول یعنی مهمه دا ده چې انسان په ژوند کې قناعت ولري، او کله چې قناعت ولري شکر ته خپله لاره هواره ده. خو دلته ستونزه دا ده چې موږ قناعت نه کوو، یو څه که لرو هغې باندې هغسې قناعت نه دی حاصل. څنګه چې تاسې هغه خبره یاده کړه چې مثلا د صبر موضوع کې په شګه باندې صبر ونه ویستل شو، بالاخره طوفان راغی، باد راغی، شګه هم ترې لاړه. ښه بله خبره دا چې څنګه کولی شو چې د شکر ادا کونې سره یا د شکر ویستنې سره د انسان دغه مثبت ذهنیت چې کوم دی چې دا باید ترلاسه شي، او هغه منفي چې کوم خلق شوی دی یا ذهنیت چې دی، یعنی که ووایو چې منفي اړخ څنګه مثبت کیدی شي ورسره؟ جناب صافی صاحب محترم الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې ډېر حکمت ایښی دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله تعالی جل په ذکر سره د زړه اطمینان حاصلېږي.
دا یو موضوع. جناب صافی صاحب محترم که دغه موضوع ته راشو چې فر مثال ولې یو انسان باید ناشکري وکړي، دا چې ته اشرف المخلوقات پیدا کړی دا کومه هستي ده؟ دا چې ته یې په انسانانو کې اشرف المخلوقات او دا درجه درکړې ده چې ولقد کرمنا بني آدم، د آدم علیه السلام اولاده ته الله تعالی جل جلاله عزت ورکړی، دا کومه هستي ده؟ دا چې د الله تعالی جل جلاله دیدار زمونږ استاد په جنت کې نصیب کېږي، دا کومه هستي ده؟ نو که په دې باندې موږ تاسو فکر وکړو جناب صافی صاحب محترم په خپل شته ژوند شکر، په خپل لاسونو شکر، په خپل ذهن شکر، او دا چې ان دین عند الله الاسلام په اسلام باندې مشرف کړي یو په دې باندې شکر، دا ډېر لوی هستي ده جناب صافی صاحب محترم. او بل بخښنه غواړم بله موضوع دا ده چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي که چېرته غواړئ چې ښه ژوند ولرئ لاندې کسانو ته وګوره، خپل ځان لاندې کسانو ته وګوره. صافی صاحب محترم تاسو ماشاءالله دلته استئ، نور کسان د دې زیرمان کوي چې زه دلته وظیفه ولرم. صافی صاحب محترم یو کس سترګې نه لري، د دې ارمان چې سترګې باید ولرم. یو کس ویښته نه لري، دا چې موږ او تاسو لرو نو باید شکر پې ادا کړو. بله ښه، د شکر موضوع یوازې په ژبه باندې که نه عمل کې لار خپلول پکار دي؟ الحمدلله په عمل کې ځکه دا موږ تاسو یو چې الطهور شطر الایمان، پاکوالی د ایمان برخه ده. دا معنا نه چې کالي باید پاک وساتو، دا معنا نه چې موږ ظاهري پاکوالی نه، ظاهري او باطني باید پاک وسو، چې ځکه د حدیث شریف اولنی حدیث شریف ده چې انما الاعمال بالنیات. ښه صحیح شو. دلته اوس خبره دا ده چې په ژبه باندې خو به یو سړی وایي چې شکر دی که نه، خو هغه د زړه مسله، د زړه راز، عمل مسله، او د عمل مسله مثلا څنګه ډول په عمل کې دغه کړنه کولی شو یا ښکاره کولی شو، د عمل کې دغه شکرګزاري ادا کړو؟ داسې ده جناب صافی صاحب محترم مخکې مې ویل چې علیم بذات صدور دی، الله تعالی جل جلاله د پټو زړونو مالک دی. دا کوم چې موږ په زړه کې څه لرو دا باید په ژبه باید یقیني ډول سره ووایو چې شکر وباسم، زه باید په باطنن او ظاهرا باید صحیح وباسم. یعنې هغه د ژبې او د زړه کیسه باید یې وایي. همداسې ده. ښه، مخکې مو دا خبره مو وکړه چې ځینې خلک ډېر نعمتونه لري خو ولې بیا هم فکر داسې کوي یا ذهنیت یې داسې جوړ دی، قناعت هغسې نشته دی او لا هم د ډېرېدو تمه لري، یا هغه شیطاني هغه کوم وسواس چې دی ورسره، یا هغه کوم اندېښنې چې ور اچولي دي، یا هغه کوم څه چې په زړه کې چې نه دی باندې بسنه نه شي که نه. یعنې هدف دا دی چې یو خلک په دې دنیوي ژوند کې ډېر څه څخه برخمن دي خو لا هم هغه د شکران موضوع یا د قدر موضوع د نعمتونو دا یې نه ده پېژندلی. که چیرې دغه څه ترسره نه کړي د کومو تاوانونو سره مخ کېږي، هم اخروي تاوان هم دنیوي تاوان کېدای شي دا شي چې مال دې الله تعالی واخلي. جناب صافی صاحب محترم د خاور موضوع خو مې تاسو ویل د موسی علیه السلام، ځکه دنیوي مسله ما هم یاده کړله. نبي علیه السلام فرمایي الغنا غني النفس، د زړه شتمني د ژوند شتمني ده. صحیح. څه چې څه لرې په ژوند باندې قناعت کول. حرص دنیا رأس کل خطیات. جناب صافی صاحب محترم حرص د دنیا چې دا بیخ ته ټول خطاګانو دی. که چېرته موږ او تاسو دنیا پسې منډه ووهو ته په دې یقیني اوسه چې دنیا موږ نه لرې ځي، او که چېرته دنیا نه شاته پاتې شو نو دنیا موږ ته خپله راځي. نو الله تعالی ګور بیا هم دا آیات راته کړم چې ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشر یوم القیامة اعما. که څوک زما د ذکر اذکار نه مخ واړی یا زما ناشکري وکړي په دنیا کې ورته ژوند تنګ کړم او د قیامت په ورځ د دا وړوند راپاسو، دا به الله تعالی ته وایي چې یا الله زه خو روغ ومه، دا به چې نه تا زما ناشکري کړې، ما ورته شته نعمتونه درکړي تا ترې انکار کړی، تا یې شکر نه دی کړی. د نبي علیه الصلاة والسلام په وخت چې کله به تنګي راغله، سختي راغله، لوږه به راغله، نبي علیه السلام به د خپل بیبیانو ته دا توصیه وه چې 2 رکعته لمونځ وکړئ. صحیح. ښه، زه غواړم چې دا موضوع نوره راټوله کړم په دې ډول سره چې انسان د الله تعالی لخوا د پیرزو شوو نعمتونو قدر ادا کړي. څه ډول یې ادا کړي؟ د ناشکرۍ زیانونه خو باندې مخکې خبرې وکړلې، ورځني ژوند کې د شکرګزارۍ هغه لارې چارې څه ډول دا لارې خپلې کړي؟ صافی صاحب محترم هر څوک الله تعالی سترګې ورکړي، هر چاته ذهن ورکړی، اشرف المخلوقات دی. دا چې د کور نه وځي فر مثال مخکې پخوا وخت کې به موټرې نه وې، اوس دا موټرې د سهولت ده، په دې باید شکر ادا کړي. فرض مثال داسې پلار ورته الله تعالی ورکړی چې په دشمنۍ زوی نه دی اړولی، په دې باید شکر ادا کړي. په دې باید شکر ادا کړي که وظیفه نه لري، دا چې مسلمان یې پیدا کړی
په دې باندې شکر ادا کړي. یعنی لنډه دا چې د ژوند په ټولو اموراتو شکر، په ځاني مثبت مالي فکر باید بدني وسي. باندې شکر اداینه پکار مثبت فکر باید وسي. بله ډېره مننه نظامي صاحب کور ودان چې خپرونې ته راغلی ډېرې ګټورې خبرې مو وکړې. کور مو ودان صافي هیله کوم هر کله راشئ. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مه شئ کله قدرمن لیدونکو د خپرونې بلې برخې ته راورسېدو. د ځواک برخه ده او ځواک برخه کې د ورزشي فعالیتونو اړوند بحث او خبرې لرو. په دې برخه کې راسره هم د ورزش د برخې د بېلابېلو رشتو مسؤلین، استادان، ټرینران او ورزشکاران میلمانه وي چې د دوی د اړوندو د فعالیتونو ورزشي هڅو اړوند بحث کوو، خبرې کوو. نو نن هم راسره دوه تنه ورزش له برخې سره تړلي کسان میلمانه دي چې یو استاد او بل هم د همدې برخې ورزشکار یا هم لوبغاړی دی. نو نن هم د سوکوهنې یا د بوکس برخې اړوند خبرې لرو چې په دې برخه کې راسره استاد عمران شینواری او ترڅنګ کفایت الله قاریزاده چې د سوکوهنې د ملي ټیم غړیتوب هم لري راسره پروګرام کې دي. راسره اوسئ تاسې هم دواړو ته هرکله ستړي مه شئ، په خیر راغلی. صافی صاحب په دې به السلام علیکم. عمران شینواری یم، علیکم د السلام. بوکس وهنې ملي ټیم قهرمان ساز. بله ډېره مننه شینواري صاحب. اوس هم دغې ملي ټیم سره پاتې کیږئ که نه؟ اوس د استعداد م زه خپله د یو کلب استاد یم، تمرینونه ورکوم، شاګردان راولم ټیم کې. صحیح. او ملي ټیم کې خپله پاتې شوی پاتې شوی یم. په 2015 کال کې م خپله قهرماني کړې ده. داخل کې وایي که نه بهر ته تللی؟ داخل کې. ټولې لوبې؟ هو ټولې لوبې. د بهر تګ هغه سفر ارمان و؟ ارمان مو ډېر زیات، خو هغه بدبختانه لږ مشکلات له امله پاتې شو. ښه صحیح. په دې به نورې خبرې هم ولرو. کفایت الله ستړي مه شئ. سلامونه صافی صاحب تاسو ته او درنو لیدونکو ته، د شمشاد تلویزیون لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. کفایت الله قاریزاده یم د سوکوهنې ملي اتل. ډېر ښه. دغه کله کله دا ځینې خبرې په دې ژبو باندې ژبې په سر باندې پاتې کیږي که نه، ډېر خوند هم کوي. مثلا د ام ام ای بخش نه چې کله لوبغاړي راولو نو هغوی چې کله ځان معرفي کوي وایي چې یکی از قهرمانان ام ام ای مبارزات آزاد که نه، یا مبارزات آزاد. نو تاسې هم ډېر ښه وویله چې مثلا د سوکوهنې اتل دغه اتلولي چې کله خپلیږي د دې تر شا څومره زحمت باید وویستل شي؟ زحمت خو ډېر زحمت باید سړی وباسي، ځکه چې زه دا مخکې تاسو ته وړاندې کړو چې زه پاکستان کې زما لوبه ما 4 میاشتې امادګي ونیول، زحمت مې ویسته. پاکستان ته لاړم او پاکستاني سیال سره زما لوبه و. صحیح. خو بدبختانه بس مشکلات ډېر اقتصادي مشکلات ده. بس لوبه مې وکړو، بس ماته مې ونه منل. لوبه مې وکړو، بس قسمت زموږ نه و پکې. زحمت باید سړی ډېر وباسي خپلې لوبې لپاره، که داخلي او که خارجي. خارجي خو بیا فرق کوي داخلي سره. بله ښه. په دې به خبرې وکړو چې مثلا کله کله چې سړی لوبه کې نتیجه نه خپلوي یا ماتیږي، ساده اصطلاح هغه کیسه راخلاصه کړو، دا چې کوم ځای کې ستونزه وي، کوم ځای کې مشکل یې، مثلا څه ستونزه وه، په دې به هم بیا خبرې ولرو تاسو سره. صحیح ده که نه؟ صحیح. ښه. شینواري صاحب د سوک رشته یا د بوکس رشته څو سټایلونه لري، څو برخې لري، څو ویشل شوي برخې دي چې په هغې کې باید ورزشکار فعاله اوسي که نه؟ هر سټایل، هر سبک چې دی جدا دی، باید یو سبک یو څوک خپل کړي. صافی صاحب بوکس کو ډېر سټایلونه لري. که اوس موږ او تاسو په دې باندې وغږېږو نو دغه ګار نیول خپله یو سټایل دی، رقص پای خپله یو سټایل دی، دا بوکس وال خپله یو سټایل دی. نو هر ورزشکار خپل ځان ته یو سټایل لري د بوکس. لکه هغه مشت وایي دغه بوکس یعنې 3 مشته دی بوکس کې، دا ګیرا د امپرکټ اکینګ. نو دغه پر سټایل باندې ول کېږي. هغه که رقصپی بوکسر وکړه، هغه که پوزیشن ونیسي، هغه که په نور لحاظ باندې داسې یو نیم بوکسر یې ډېره مستي کوونکي، یو نیم بوکسر یې ډېر برآمد لري، ډېرې دوکینګې لري. دغه هر د لحاظه باید بوکسر جوړي. بله دغه ځینې سټایلونه چې دي، مثلا یو خو هغه سټایلونه چې فول کانټاکټ دی او لو کیک دی او ورسره K1 دی، K2 دی، دا سټایلونه خو په دې کې شته که نه؟ دا سټایلونه دې کې نشته دی. لکه K1 دی او دغه نور سټایلونه د بوکس کې دا سټایلونه بیخي نشته دی. بوکس هغه کیک بوکس کې دي که څنګه؟ کیک بوکس کې دي. بوکس یو مشتونه دي، لکه دغه ګراد دی، کینګ دی، امپرکټ دی. که چیرې یو بل مشت ولګي دغه شاته
K1 دی یعنې دا مشت که ولګي دا فول دی بیا صحیح نو دې کې بیا کوم سبکونه چې دي په دې بوکس رشته کې څو سبکه دي یعنې دې کې ډېر سبکونه دي لکه دې کې سب د خارجي سبکونه هم دغه دي لکه همداسې یو بوکسر سبکه کې په دې دغې کې لحاظ کې یو دغه هم د صحیح ښه نو که یو څوک نوی راځي چې هغه د بوکس رشتې ته راځي دا باید په کوم عمر کې راشي دا باید د بوکسر یعنې که چېرته د خپل یعنې په 10 کلنۍ کې بوکسر یعنې 8 کلنۍ نه راشي دغه که چېرته دا ډېر په کم عمر کې راشي د ده دغه ځواني یعنې دغه سوځي دا رشد نه که بیا دا که همدې نه داسې لږ مخکې راشي دا همداسې بیا مخکې تللی شي په دې بوکس کې نو بوکس ته خو باید هغه څوک راشي چې د لاس ضربه یې کوي نه یې پهلوان وي باید نه هغه باید همداسې دغه پهلوان هم وي لاسونه یې ماشاءالله جوړ وي ښه جوړ وي تندرست وي په بدن کې هغه بوکس بیا کړی شي یعنې هغه بوکس کوی شي که یو څوک خوار وي مثلا یې وزن یې کم وي هغه بهترینه یعنې وزنونه دي موږ او تاسو وزنونه لرو لکه 45 نه نیولې ان تر 95 پورې 100 کیلو پورې وزنونه لرو بوکسران لرو لکه بهترینه بوکسران چې دي 80 کیلو کې دي 380 کې دي 90 کې دي 440 کې دي 48 کیلو کې دي دا ښه بوکسران دي بیا ښه بوکس پکې کوي نه دغه ښه بوکس نه هدف آیا د بوکس ضربه زیاته دغه وخت کې ډېر فعال چست دي که نه دروند څوک خو نه نو زور خو زیات نه لري هغه وزنونه لږ سپک چې هغه بیا ډېر چست دي دغه یې تیز دي حرکتات بیا ډېر تیز دي یعنې لنډه دا چې هغه شوخي م دې پکې چې مثلا د یو قوي بوکسر یو څوک او د خوار یا د کمزوري بوکسر 15 څوکان نه دي برابر سره بیا هم نه دي برابر ښه ډېره مننه کفایت الله څومره وخت راهیسې دې رشته کې یاستئ څومره وخت راهیسې دغه بوکس مو غوره کړی دی ولې مو بوکس غوره کړ زما خو صافی صاحب 2 کاله زه ما MMA تمرین وکړو آزاده سیالۍ بس د آزاده سیالۍ کې د هغه نه بعد 6 کاله کېږي زه بوکس تمرین کوم بوکس تمرین ته چې راغلم شوق مې ډېر بوکس کې و او MMA راته خوند ورنه که بس MMA بوکس چې دا رشته ده چې فدراسیون لري خپله کولی شي د فدراسیون نه خارجي لوبو کې ته لاړ شي بوکس MMA چې دا تجارتي لوبه ده MMA کې بیا اقتصاد یې خراب بیا نشي کولی ځکه چې MMA باید ټول مصرف باید خپله وکړي او بوکس رشته ده چې فدراسیون ده خو هغه هم د رسمي ورزشونو فدراسیون مربوط کېږي خو بس هغه هر سبک لري خو MMA آزاده سیالۍ چې ده تجارتي ده او بوکس سیالۍ چې دغسې ده فدراسیون نه دولت دی لیږي خارج لوبې ته چې انتخاب شي سفر لیږي ټول مصرف دی دولت ورکوي نو اوس چې کوم سفر ته تللی وي خپله تللی او دا سفر ته چې تللی یم زما لوبه چې دا پروفیشنل لوبه مصرف راته بل څوک ورکه یعنې فدراسیون له خوا نه وه فدراسیون له خوا نه وه زما مصرف تاسې ویلی چې MMA که نه هغې کې پښیمانه شوې پښیمانه شوم نو خلک خو د بوکس نه ځي MMA ته ته د MMA نه بیرته بوکس ته راغلی نه بوکس ته راغلم ځکه بوکس چې دا ډېر ښه رشته ده او دغه لوبه چې زه لاړم نجیب الله آریان د ایګل انرژي رئیس شرکت په امریکا کې اوسېږي $1400 ما باندې سرمایه ګزاري وکړه په دغه لوبه کې شخصي لوبو د سپانسر مسله ښه بله موضوع دا چې دا د بوکس رشته نو داسې خو هم نه ده چې ته به دا بوکسان ټول عمر نورو ته ورکوې په ځان دې بوکسونه لورېږي ولې نه کېږي ولې نه لورېږي یعنې په ځان دې پیرزو دي نه په ځان مې خو پیرزو نه دي زه خو ځان نو ولې دا رشته انتخاب بس دا رشته خو بس صحیح رشته نه په افغانستان کې بوکس رشته نو څوک ونه وایي چې ګوره که نه ته د بوکس رشتې پسې راغسې نه زما هدف دا نه دی یعنې دا ځواب دا هم کیدای شي چې یعنې دا بوکس یوازې دا نه ده چې زه د چا ته بوکسان ورکم یا د چا ته سکان نه دا ورزش دی او د دې ترڅنګ د ځان نه باید دفاع وشي که نه که بوکسان د په ځان ته وایي چې پیرزو شي خو د هغې یو بوکس مقابل کې 2 ځان د دفاع لپاره هم شته دی که نه کله کله په لوبه کې ځان وهي سړی چې آماده شي چې کله کله په لوبه کې مخکې له لوبې نه ځان داسې په زکان وهي چې زه تاثیرات را باندې ونه کړي داسې سپیرزو نه لږ سخته رشته ده زموږ یو همکار د اوس هم خپرونه MMA دغسې رشته ده که نه MMA بیا کولی شي چې ستړی شي بس پهلواني ته وړې او بوکس رشته چې ده په خپو ولاړې بس نشي کولی چې ته دمه ونیسې یا بل ونیسې یعنې بوکس سخت دی ډېر سخته که سخت نه وی زموږ د همکار به یو اونۍ وروسته راتښتېده ورته که نه هغه تللی نو هغه طبعا خو اولو کې خو بوکسان سخت وي ښه څه په کار دي د دې ورزش لپاره چې سړی ډېر بریالی کوي سړی ډېر کامیابوي یا ډېر چست چالاکی ساتي دې ورزش لپاره بهتره دا ده چې ښه تمرین وکړي سړی یو ښه ټرینر سره او په دې ورزش چې دا بوکس رشته چې دا د خپو نه باید سړی قوي وي له پټو نه بس منډې ووهي او د لاس نه باید قوي نه خو دې کې خو ته مخکې یاده کړئ دا خو کیک بوکس نه دی که نه چې خپله یعنې پټ قوي نه پټ دی قوي چې ته په خپو ولاړې فایټ کوې
په خپو چې ولاړې باید پټونه دې قوي چې داسې نه چې یو بوکس وخوري سر ګنګ شي ورسته راګزار شي که نه نه خدا خو بس باید برآمد سړی ولري خپله د څوک چې فایټ کوي خپله پوهېږي نو برآمد دوکین باید وکړي بس خپله فایټ کوي چې د برآمد دوکین ونه کړي بس یو څوک بس ودي وهي بس غورځېږي نو دا خبره هغه نه بله صحیح ښه نورې خبرې هم لرو شینواري صاحب څنګه کوی شو یو ښه بوکسر په کلب کې شناسایي کړو یا یې وپېژنو یا یې په نښه کړو چې دغه کس مثلا بوکس برخه کې ډېر ښه دی صفی صاحب موږ او داسې شاګردان لرو اوس موږ سره تمرینونه که چې 3 ټیمه تمرینونه موږ لرو سهار لرو مازدیګر لرو هره ورځ یې لرو په غرمه ټیم لرو نو هغه شاګرد بهترینه شاګرد موږ شناخته کیدلی شو چې هغه 3 ټیمه تمرین ووایي هره ورځ یې تمرین ته راشي په خپل وخت باندې غیر حاضري ونه لري تمرین ته حاضر اوسي دا مسابقو ته موږ مخکې کولی شو نو پر انرژي اوسي هر وخت خپل تمرین خلاصه خپل تمرین ښه کولی شي بله خپله مو څومره لوبې ترسره کړې ما خپله تقریبا 6 لوبې ملي ټیم کې سرته کړي دي بیا میدان وردګو کې زه خپله په 8 کیلو کې قهرمان یم په 2008 کال کې په 2012 کال کې ما خپله قهرماني کړې ده په ملي ټیم کې په میدان وردګو کې منتخبو کې زه خپله قهرمان پاتې صحیح ښه د کمربند باندې به هم خبرې لرو دا د چا دی دا 2 کاله مخکې و دا زما 2 لوبه په ام ام ای کې و الحمدلله دا مې دا د ام ام ای یادګار دا د ام ام ای ده چې ما خپل حریف نک آوټ کړ په کابل ولایت کې راته دعوت شو چې ام ام ای کې لوبه کوي زه خو اصلي رشته زما بوکس ده ام ام ای نه ده خو الحمدلله خپل حریف مې نک آوټ کړ په اوله راوند کې ځکه چې زما د صحیح ام ام ای هغه نه ده بس دعوت یې کړم بس الحمدلله په اول راوند کې خپل قابل حریف ته مې ماته ورکړه دا کمربند مې خپل نو کله چې دا ګورې زړه دې بیرته نه تخنیږي ام ام ای ته نه والا خو د هغه رشته په ما اول راوند کې ما خپل حریف ته ماتې ورکړه بس ډېره راته جنجالي ونه شو لوبه الحمدلله حریف ته مې ماته دا کمربند مې په 2023 کال کې ما دا کمربند واخیست 2 کاله مخکې بوکس کې بیا کمربند بیلټونه شته نه بوکس کې شته کمربندونه په حرفه‌ایي کې شته مثلا خارجي لوبو کې پروفیشنل لوبه چې ما چې وکړو په هغه لوبه کې شته او په داخلي لوبه کې فعلا نشته نو بوکس کې بیا کمربند په کوم ډول سره ترلاسه کیږي بوکس چې دا په اماتور کې نه کیږي په پروفیشنل کې زما پروفیشنل په داخلي افغانستان کې د معتبر سازمان نشته چې کمربند واخلي خارجي لوبه کې بیا پروفیشنل لوبه وکړي کله چې بهرني سازمانونو کې تاسو لوبې کوئ ان ریکارډ باید څوک چې تاسو کمربند باندې سیالي وکړي صافی صاحب ریکارډ باید و اتی چې کمربند زما ریکارډ یو 2 ریکارډ په پروفیشنل کې زه چې پاکستان لوبې ته انتخاب شوم سازمان کې د دریم ریکارډ د باخت 2 بورډ مې درلود په افغانستان کې داخلي لوبو کې دا پروفیشنل او دا کې مې چې باخت وکړو بس بیا یې راته چانس ورکړ الحمدلله او انشاءالله به بیا به ولاړ شو ما ته نه منو ټریننګ کوو اوس خاصه ملي ټیم کې یاستئ اصلي یو راتلونکي کومې لوبې هم نږدې شته راتلونکي د اختر نه بعد ملي ټیم منتخبه بیا سرتاسري د افغانستان لوبې دي بال اختره او بال اختر الحمدلله زه په هندوستان هیواد یو سازمان سره ما قرارداد وکړو الحمدلله بیا بال اختر بیا انشاءالله ملي ټیم کې لوبه د ورکوټي اختر که د لوی اختر نه ورکوټي اختر کې زه هندوستان هیواد سره انشاءالله زه قرارداد کړی دی او مصرف یو څوک وعده کړی دی انشاءالله ورکړي هندوستان هیواد کې لوبه لرم بیا لوی اختر کې بیا ملي ټیم سرتاسري لوبې دي انشاءالله ښه صحیح نو بس پکې بریالی اوسې او پام کوئ چې بوکسان ونه خورئ ګوره ځکه د دفاع باید قوي اوسي صحیح ده که نه ځکه چې په هغه کې 2 تاوانه دي هم سړی بوکس وخوري بیا خلکو ته دوستانو ته سړی نشي همداسې ده که نه ښه استاد یو وروستی پوښتنه وایي که هر ورزش کې حوصله هغومره ولري یا نه خو بوکس کې باید حوصله ولري ولې متاسفانه موږ ډېر کله ګورو بوکسران همیش داسې غوسه ښکارېږي آیا دا د بوکس ضربې خوړلي دي دغه وجه ده که بل څه مسله ده صفی صاحب دغه بوکس کې یو ورزشکاره باید هر لحاظ که هغه د ام ام ای ورزش هغه د پهلوانۍ ورزش باید ډېر حوصله ولري دغه بوکس ډېر زیرک دا بوکسر باید ډېر زیرک وسي ډېر هوښیار وسي دا بوکس عموما یو ورزشکاره چې کله اول لاړ شي بوکس ته هغه بیا ډېر داسې دغه غوندې نه دا خبره اوس ما کوله چې مثلا هغه هم ناست دی کفایت الله هم چې په لاره چې ځې که نه بیا وایي چې بوکسر یم که نه چې لږ یو غرور سړي ته ورکوي هغه اول وختو کې کله چې دغه زمونږ شاګردان ما بله ورځ په پیل سر باندې د شاګردان ته دا خبره وکړه چې تاسو که اول وختو کې راځئ نو دغه بوکس چې کله زده کړه دغه چاپ رازګرا چې زده کړه نو دو بیا ډېر
دغه یې په غرور باندې پلی راځي. نو کله چې به بوکس څه وخت تېر که نو دغه بوکسر به ډېر آرام او ډېر تواضع او ډېر دغه لري. خو داسې ده استاد چې هغه وخت کې نوی تمرین کې بوکس یې نه وي خوړلی، کله چې بوکس وخوري بیا پوهېږي چې یاره نور بوکسان هم شته دی که نه. بله ډېره ډېره مننه کور ودان شوخي مې درسره وکړه استاد. هر کله راشئ او په دې هیله چې په راتلونکي کې نور دغسې ځوانان چې اوس یې روزنه تاسې ترسره کوئ همداسې ورته دوام ورکړئ. خیر اوسه پیسه ژوندی اوسه. ډېره مننه. کفایت الله له تا مننه چې راغلی. خیر اوسې، مننه چې دعوت مو کوه، وخت مو ورکړه موږ ته. انشاءالله بیا به دې دعوت کوو خو چې د هند نه بخیره سره ګټونکی راشي. صحیح ده که نه؟ ډېره مننه. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. لیدونکو بیا هم ستړي مه شارکاله د خپرونې بلې برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې داسې یو څوک له ځان سره لرو چې په انسان باندې الله تعالی بېلابېل څه پیرزو کړي. په چا باندې قد پیرزو کړی، په چا باندې مثلا د بدن هغه د وجود چاغوالی پیرزو کړی، مثلا په ځینو کسانو باندې دغه لورینه هم نه یي شوي. که څومره هڅه کوي چې مثلا وزن واخلي، هغه چاق شي، غوښه واخلي، نه کیږي هغه کار، نه ترسره کیږي په اسانۍ سره. یا هم نورې داسې خوبیانې یا هغه ځانګړې کمالونه الله تعالی په یو انسان باندې پیرزو کړي وي. زما هدف دا دی چې نن خپرونه کې او په دې برخه کې داسې یو څوک را سره میلمه دی چې الله تعالی ورته ډېر زیات دنګ قد ورکړی دی. نن پروګرام کې مو میلمه هغه کس دی چې د ټول افغانستان په کچه یا د هیواد په کچه د 3 دنګو کسانو په لیست کې دی او د نوموړي قد هم که معلومات چې ترې ما ترلاسه کړي دي 2 متره او 20 سانتي متره. نو که اوس ووایو چې څومره به یې ښه تقریبا زما 2 برابره به کیږي، ځکه زما قد خو 1 اویا کې دی زما څومره خیال دی. د روسیو کې مې نه دی معلوم کړی، خو په هر صورت ډېرې جالبه کیسې او خبرې به ورسره ولرو. فریدون لغمانی چې زموږ تر سټوډیو را رسېدلی دی خو لا سیټ ته نه دی راغلی، نو بلنه ورته ورکوم چې د خپرونې سیټ ته هم تشریف راوړي، راشي. ډېرې کیسې به ورسره دلته ولرو. لغمانی صاحب خیر راشي. سلام علیکم. ستړي مه شئ. خیریت دی؟ ښه جوړ یاستئ؟ اول ته راځه، خفه کېږي خو نه؟ ماشاءالله. ما مخکې ویلی چې الله تعالی په انسان باندې بېلابېلې پیرزوینې لري. فریدون باندې دنګ قد پیرزو کړی دی چې یعنې زما او د ده مسله دغه ځای پورې ده که نه. ښه ډېرې کیسې او خبرې به ورسره ولرو. په خیر خو راغلی؟ ښه کې به نو خبرې به وکړو. صحیح ده؟ مهرباني. ښه لغمانی صاحب، دنګ قد چې تاسې باندې یو لورینه ده، پیرزوینه ده، ستونزې درته جوړې کړي دي که نه؟ ډېرو ځایونو کې په درد خوري دغه قد. والا داسې دی صافی صاحب چې ډېرو ځایونو کې په درد نه خوري او ډېرو ځایونو کې په درد نه خوري. د افغانستان په 90% 100% خلک چې دي هغې کې یو 80% تعلیم یافته دي، خو 40% بې تعلیمه دي. نو دغه 40% چې بې تعلیمه دي دغه خلک ما ځوروي او تنګی مې ریشخند را باندې وهي. اوس ماته په موټرو کې مشکل دی، همداسې پیاده ګرځم مشکل دی، نور اقتصادي مشکل دی، کاروبار نشته، یو چیرته وتی نه شم، خپلو ماشومانو سره هر سړی مې تنګی. ښه نو موږ به دا ووایو چې دوستانو هیله ده چې زموږ د ټولنې بېلابېل خلک، بېلابېل قشرونه، وګړي دوی سره خو باید ښه ترسره وکړو، نیکي وکړو، نه دا چې موږ متاسفانه وځورو. دنګ قد خو دا د الله تعالی پیرزوینه ده. د دې برعکس که خبر وکړو ځینې هیوادوال چې دي یا ځینې خلک چې د هغوی قدونه مثلا ډېر ښکته دي، ټیټ دي، موږ سره پروګرام کې راغلي، نو که تاسې هغه ځوروئ هغه به څومره بې ځورېږي یا هغه مثلا په عذابوئ یا ورسره بده خبره کوئ. دنګ قد خو ډېر داسې یو څه الله تعالی په یو انسان باندې پیرزو کړي چې هر چا ته نه دی ورکړی دغه قد. ښه یو خو د خلکو مسله ده، هغه په خپل په ځای به پرېږدو چې خلک خو به هر څه وایي که نه. خپله د دې دنګ قد نه خوشحاله یې؟ شکر الحمدلله خوشحاله. ښه تاسو ویل چې خلک مې ځوروي،
څه ډول دې ځوروي؟ ځکه خلک خو باید تاسې که چېرته ځئ تاسو سره انځورونه واخلي، تاسو سره عکسونه واخلي، دا یو ویاړ وګڼي له ځان سره چې د افغانستان په کچه د دریم جګ قد لرونکي سره یو انځور اخلي. په جمهوریت کې د خلکو مینه را سره ډېره وه، خو په دغه حکومت کې داسې خلک اوس پیدا شوي دي، دا نوې کډې راځي هغه راځي، ډېر مې ځوروي. ګوره اوس موټر کې ماته مشکلات دي، زه چې موټر ته خېږم ماته وي ډبل کرابه ورکړې، کاروبار مې نشته، روزګار مې نشته، نو په اسانه راته موټر نه درېږي چې یو چېرته ولاړ یم خلک راځي، که ښځه تعلیم یې کړی 14مه پورې 14مه پورې، هغه خلک بیا ښه ستړي مسې کوي، وروره خفه کېږي نه یوه کس په والو، ستا قد زمونږ خوښ شو. داسې خلک شته دی ودرېږي رشخند ووهي، که هغه سیاسرې دي که هغه سړي دي. زه اوس پرون سړک کیسې کې روان وم، ماړه دونه خلک راتاو، دا رشکو والا مې تنګوي، خلک مې تنګوي، څوک راته د رشکې په سر وګوره دوړه خو نسته، څوک یو شی وایي څوک بل شی وایي، دغه مشکلاتونه دي. خیر متاسفانه زموږ د ټولنې کې یو بد کلچر چې دی هغه مثلا همدغسې مسایل دي چې یو څوک ځورېږي، خو په دې هیله چې دغه له دې وروسته دغه ذهن مثبت شي، خلک د دې په ځای چې تا ته منفي خبرې وکړي یا بدې خبرې درته وکړي بلکې ښې خبرې درته وکړي. زده کړې مو کړي دي؟ بلې 10مه پورې مې ویلې د پاکستان کې. بیا کله هېواد ته راستانه شوئ؟ په 2008 کې. صحیح. بیا مو زده کړې دوام ورته ورنه کړ؟ ما خو اقتصادي مشکله مو او بل ما ته سر کې رسولۍ دانه وه. موږ ته والد صاحب مې په سیاسن کې کور خرڅ که، ما باندې یو 1.40 لکه روپۍ مصرف کړی، د هغې د وجې زما هایټ اوچت سوی، زما خپې لاسونه قد جګېده. د عامو خلکو ته پته نه ده، خو زما یو تکلیف و، زما سر کې رسولۍ دانه وه، د هغې د وجې زما میاشت کې 15 سانتي قد جګېده. نه څنګه جګېدلو چې دا لږ واضح شي؟ هغه رسولۍ دانه چې و هغې کې اوبه وي صافی صاحب، هغې داسې هارمون و، هغه بچي کول، هغه هارمون چې و هغه ښځینه وه، هغې هارمون د وجې زما هغه چې وچاودېده، بیا زما هایټ اوچتېده، زما بیا سر ډېر خوږېده. بیا ما ته والد صاحب پاکستان ته یې ولېږلم، هلته یې راته معایناتونه وکړل، ډاکټر صاحب ممتاز علي په نوم یو ډاکټر دی، بیا هغه چې معایناتونه وکړه هغه ویل ده ته په 1,20,000 کالدارې د میاشتې ستنه به و چې هغه اوبه یې د بدن وچې شي. دا میاشت کې 5 سانتي غټېږي، زړه یې ورسره غټېږي. بیا مې والد صاحب ویل زه خو دونه وسه نه لرم، بیا زموږ پدري کور و، هغه مې والد صاحب ما ته خرڅ کړه، ما باندې کوم 28 لکه روپۍ مصرف کړی، زما خپې لاسونه غټېدل. اوس هغه ستونزه حل شوې ده؟ اوس هغه ستونزه حل شوې ده، خو بیا هم کله کله چې باندې خلک غوسه کوي هغه کې په سر مې درد راځي. هماغه تاثیرات یعنې هماغه تاثیرات شته. صحیح. لږ به د ژوند نورو جالب اړخونو ته ولاړ شو که دې خوښه یي. مثلا قد خو دوو څو دی؟ 20 دی. له تاسې مخکې شیرخان دی، 2.25 دی. لومړی څوک دی؟ مطلب دی، فاریاب دی، 22 دی. 22 دی. نو کله کله وایي موږ وایو چې دا د ځان نه پورته ته هم باید سوچ وکړو، ښکته دواړو ته سوچ وکړو که نه. ښه اوس خبره دا ده چې د خپو هغه د بوټانو هغه اندازه چې ده نمبر چې ده څو دی؟ خپو اندازه مې 19 ده. 19. بوټ د کوم ځای نه راغواړې؟ بوټ خو داسې و چې مخکې مې کاناډا کې ماماګانو رالیږلي، اوس یې نه رالیږي. بس دلته چې یو نیم دوست پیدا شي هغه پیدا شي، دغه یوټیوب چینل والا اکثره دا وطني بوټان اوس راته جوړ کړي و، دا یو کال یو نیم کېږي په هغه کې سینما پامیر کې فابریکه د هغه کې د دې مزنګ پلو هغې کې راته جوړ کړي، نو بوټانو هر څه مشکل دی، د جامو مشکل دی، د بوټانو مشکل دی، اقتصاد خراب دی، نه کېږي. او اقتصادي ستونزو باندې خو راځو. زه غواړم دا د ژوند ځینې اړخونه چې تاسې ورسره اوس مخامخ سئ، مثلا تاسې ووایئ 19 نمبره که بوټ وي که څپلی وي، نو ته خو بیا مجبوره چې یو بوټ ډېر وخت هم په پښو کې که نه، او که نه د بوټانو لپاره مو ځانګړی یو کس معلوم کړی دی. اوس خو تاسې ویل چې مثلا دغه سینما پامیر سینما سره یا مثلا نور ځایونو کې یو څوک شته دی که نه. او د خیاط مثلا د کالیو کالي څومره نه کېږي؟ کالي 5 نه کېږي، 5 مترونه 5 نه کېږي. خو کاټن نه به نه کېږي؟ کاټن نه کېږي، کاټن به 6 متره پکار دی. هغه ډېر پکارېږي. ښه صحیح. بیا نور کورتۍ او مسله دا خو پیدا کېږي که نه؟ نه دا هم تیارې ګنډم، پیدا کېږي خو دا خو ګنډل کېږي، نستونې واړی پیدا کېږي.
یعنی لنډه دا چې ځینې مسایل درته لږ سخت دي چې مثلا د کورتۍ مسله د کالو مسله هم د بسترې مسله اتاق کې دا کیسه هم ده نو ځان لپاره مو ځانګړی بیډ یا تخت جوړ کړی دی که نه؟ نه والا مونږ خو چې واده مې کوو ترکي پیټ مې اخیستی هغه یو څو شپې پکې وم بس بیا اوس لاندې ستملم توشک یې راته جوړ کړی نه خو یو اقتصادي ستونزه صحیح ده چې لرو د هغې نه بغیر یعنی کیدلی شي چې سړی ځان ته بیډ جوړ کړي تخت جوړ کړي که نه واده مو کړی دی؟ بلې صاحب څو ماشومان دي؟ اوس مې کړی یو 2.5 کاله کېږي یو زوی مې دی ښه ماشاءالله ماشاءالله نو 2.5 کاله کې هغې قد ته په کتو سره درته اندازه لګېږي قد یې مثلا په دې 2.5 کلنۍ کې برابر دی؟ هو ښه دی خو سرګانې پلو مې تللی او قد یې هغه دی ښه صحیح ده ورزش یا لوبې هم پخوا مو کولې یا مو سره علاقه اوس وخت شته والیبال لپاره خو ډېر برابر یاستئ د 7 کلنې نه تر 14 کلنې پورې سردردي مې وه بیا چې ما عملیات وکړه بیا ډاکټرانو ماته ویل ته ورزش 10 کیلو شی مه جګوه ستا د سر رګونه ډېر نري دي ته کوشش وکړه چې ځان خوشحاله وساتې دا ستا مرض داسې مرض دی چې د دې تداوي داسې خاص نشته اوس هم دومره کړی دی چې بس همغه عملیات یې راته کړی کله کله مې اوس پزې نه وینه ځي مخکې مې تله اپریشن نه مخکې نو زه داسې چې جګرخونه یم باندې خلکو نه مخ راغی که نه ماته ډاکټران ویل پارک ته ځه چکر وهه چې ذهن دې بغرامه وي خوشحاله ګرځه خو دا د افغانستان داسې خلک دي سړی نه پرېږدي نه لغمان کې اوسېږئ که کابل کې؟ کارتینو کې اوسېږي ښه اوس کارتینو کې یاستئ هلته خو پارک هم ښه دی نږدې شته دی خو سرکسي پارک صحیح د اقتصادي ستونزو یادونه مو وکړله آیا د کورنۍ سرپرستي در په غاړه ده که نه کورنۍ کې نور وروڼه څوک هم شته؟ کورنۍ کې شکر الحمدلله پلار مور ژوندي دي 5 وروڼه یو هغه 4 مانه بیل دي کور کې یو ځای اوسېږو زما خوراک څښاک مصرف د برق د بیل ستا په غاړه دي؟ زما په غاړه دي ښه نو بیا کار روزګار څه شی لرئ؟ کار روزګار نه لرم دا یو 1.5 کال کېږي کار روزګار نه لرم له هغې وړاندې مو څه کول؟ هغې نه مخکې دغه بیلټک شرکت کې ومه د چارې عبدالحق نصیب پکتیا کوډه پورې کوم سړک پخېږي کومه برخه کې مو کار کولو؟ سیفټي ومه ښه صحیح سیفټي وایي د 1.5 کال راهیسې مثلا داسې دوکان یا داسې وغیره داسې څه یو داسې چل دی صافی صاحب چې زه دا 1.5 کال رئیس ته ګرځم په فابریکو باندې الکوزی شرکت نور شرکتونه چپلقو فابریکې داسې لاړ شم ماته ته کار نشي کوی دا ځایونه ویټیټ دي ستا قجیګ دی اکثره دوکانو ته لاړ شم مغازو ته لاړ شم څوک کار په اسانتیا نه راکوي په هر صورت خدای تعالی دې دغه څه اسانه کړي ځکه چې هېوادوالو یوازې مثلا فریدون نه بلکې د دې په څېر نور خلک به وي هغه به ورو ورو صحنې ته به راځي خو ولې د ژوند هغه کومې سخت شرایط چې دي یا هغه د پردې تر شا چې دي هغه کیسې خو دوی سره دي نو موږ غواړو چې همدغسې کیسې چې ترې واورو په همدې هیله چې دغسې هېوادوالو موږ لاسنیوی وکړو دغسې هېوادوالو سره همکاري وکړو مرسته وکړو ښه که ووایم چې مثلا کوم کارونه دي چې تاسې هغې کې خپل کمال لرئ یا هنر لرئ هغه کار کولی شئ؟ زه خو داسې درانده کارونه په خپله هم نشم کولی غواړم یو دوکان یا یو ښه مغازی یا یو سټور یا یو چا سره یو دفتر مفتر کې یم یو کار ماري که نه هغه کارونه کولی شم دا درانده کارونه نشم کولی بله ښه نو تاسې ویل چې 1.5 کال راهیسې بېکاره یم بیا ورځنۍ چارې هم څنګه کېږي سختې دي که نه مشکلات نه دي څه کوئ بیا نو ځکه ورونه هم تاسې ویل چې بیل دي والا کله والد صاحب یا مورکۍ مې او ورونه ورته که چې راولېږي بیا راسره کومک نیم کوي خو دغه 1.5 کال نه پورې چې بېکار یم زه خپله غواړم چې کار وکړم زوی مې دی هغه مصرفونه ډېر دي پامپر دی شیدې دا شیونه دي نو زه دا پرون هم کار پسې ګرځېدلی یم بله ورځ هم ګرځېدلی یم څوک په اسانتیا کار زړه نه ښه کوي شفاخانو ته تللی یم ګاردې دپاره مې زړه ښه کړی څوک یې په اسانتیا نه راکوي زه همدغه غواړم چې مثلا تاسې ویلې سیفټي کې وایي وخت یعنې ګارد یا محافظ برخه کې وایي کومې برخې دي چې هلته تاسې په دې باندې باوري یاستئ چېرې دغه برخه کې زه کار کولی شم یا دغه برخه کې
کیدای شي چې خلک استفاده وکړي. ګاردي کوی شم، صفاکاري کوی شم، چوکیداري کوی شم، دکانداري کوی شم. چوکیداري هم تاسې یادونه وکړه چې او چوکیداري هم کوم چې پیدا شي که نه. اشپزي داسې مهارت هم لرئ؟ او داسې ډېر نه، لږ. ښه صحیح. خو دغه نورې برخې چې تاسې یادې کړي، یعنې مهمه دا ده چې دغه موږ ډېر کله ځینې خلک وایي کار نشته دی که نه، هغه هدف د کیسه دا وي چې هغه کار اصلا کوي. نو مثلا کوم کارونه چې ولې فریدون سره دی چې داسې یو دنګ قد خدای تعالی ورپېرزو کړی دی، د دې سره سره هم دی وایي چې مثلا زه څوکیداري کوی شم، ګاردي کوی شم، مثلا ان تر دې وویله چې صفاکاري چې دې ته هم زړه ښه کړی دی. نو په دې هیله چې د خیره سره یو ښه کار، یو ښه روزګار درته در په برخه شي او هم خلک یو څه ونه ځورول ونه کړي خلک. له دې وړاندې مو هم یو کار چې درلوده، وایي چې خلکو ځورولی، هغه کار مو پرېښوده؟ او هغه په هغه کې و، په سولې هوټل نه به چې زه وتم چې تلم به او چې راتلم به خلک به ځورولم او موټر والا ته به چې موټر سراچی ته به چې وختم بیادر ویچل پابدی بیادر د چمن جوری تا میشیم هوټل سوله می نه ولا نمیشه دو نفر تو میگیری دغه ځورولې. موټر کې تګم یو څه رښتیا سخت نو مجبور بایسکل بدل لپاره. بایسکل څنګه کیږي؟ نه کیږي کنه، هغه کوم ستونزه ده. هغه به ځانګړی بایسکل ولري کنه چې کوم په نورو هیوادونو کې شته ده. ښه لکه د ژوند یو دوه درې خاطرات هم راته ووایئ چې مثلا د ژوند ښه لمحه یا ښه خاطره یا ښې شیبې دا څه وې او یو دوه داسې خاطرې چې تا ته رښتیا هم ځورونکې پاتې شوي دي، څه وې؟ یو په پارمیاډه کې جلال آباد کې هلته راپسې کورونه ټیټ ول. ما یو کور ته نه وکتل، خلک راپسې سول او وایي چې ته کته شه او کورو ته ګورې. ما ورته زما قدم دومره دی، زه 15 کلنۍ نه پس داسې شوم. ښه دا خو یو هغه خاطره شوله. یو داسې ډېره خوږه شیبه چې په ژوند کې در باندې راغلي او اوس هم دی کله کله یادوې که نه، یادونه سړي ته تازه کېږي. آیا د واده خوښي وه که نه نور داسې څه و؟ نه، واده خوښي خو داسې وه چې جګرخونی واده و، مشکلاتونه ډېر ول. یو سړی واده وکړي بیا چې سړی ټول عمر په کور وي، بیکاري او واده خوند نه کوي، زندګي خوند نه کوي. زه د پارلمان وکیل سره وم په جلال آباد کې. هغه یو ورځ جلال آباد کې کوز کړم، دا ما ته ویلې کیلې راواخله. کیلې راواخله، هغه چینایي کیلې وې، درجن په 1.5 روپۍ وې. نو زه څنګه ورغلم لیډې والا ته، ما لیډې والا ته ویل ماما کیلې درجن په څو دي؟ وایي درجن 1.5 سر. ما دا څونه وړې دي، بچی خبر نسی درې منزلې نه راکوسه کیلې غټې دي چې څونه لیړو والا خلک ولاړ ټول راپورې خندلي. بیا دا کیسه ما وکیل صاحب ته وکړه. یعنې دا معنی ده چې تاسې چې په دې ورځني ژوند کې یاستئ داسې ډېرې کیسې خاطرې در سره پاتې دي، نو خپله دغسې یو حالت چې کله اورئ ګورئ هم خوشحالي درکوي هم به مو ځورئ، خو ډېره خوشحالي درکوي که نه؟ ولا خوشحالي پکې وه، خپله ورته یعنې جالبه یې درته که نه؟ جالبه یې ما یو ورځ په سقاوه کې مې امام کو او سرونه نو پټ همداسې تشنابونه منځ کې زه ولاړم، بابا ماته تا شو، زه په ځمکه ولاړ یم. یعنې دغه دقت دغه شته دی بلکل. ښه ډېره مننه کور ودان چې خپرونې ته راغلې، هغه ستاسې د زړه خبرې په دې هیله چې مونږ لیدونکو سره شریکې کړي. ولې مهم پیغام په دې کې دا د دوستانو چې ګورئ فریدون لغمانی چې نن موږ سره دلته ناست دی چې راغلی دی، د دې له خاطره نه دی راغلی چې دا د هېواد د 3 دنګو کسانو له جملې څخه دی او د خپل قد په اړه تاسې وایي، بلکې د دې هغه کیسه هم دا ده چې مثلا دی په لارو کې یعنې چې چیرې ځي خلک یې ځوروي، په عذابوي یې، ستونزې ورته جوړوي. تاسې د ده یاد یعنې وملیده چې مثلا د ده د بوټ اندازه چې ده 19 نمبره پورې چې دا په سختۍ پیدا کیږي، همداسې مثلا د کالو مسله، د کار مسله، د ځای ته د تګ مسله، یعنې دا ټول هغه څه دي چې یو څه سختي جنجالونه ورته دي. په هر صورت زما هیله دا ده چې فریدون په عذاب نه کړئ، یوازې فریدون نه، شیرخان سره چې زه کله کله مخامخ کېږم هغه هم ګیلې لري، هغه بل دوست خو ما لا تر اوسه نه دی لیدلی. نو لغمانی صاحب وروستی خبرې، وروستی پیغام هغه کمره دی مخامخ ته زه در سره تر څنګ ولاړ یم. وروستی هغه خبرې دا دي چې ما ته باید دغه
خپل د افغانستان خلک یو کاروبار برابر کړي باید یې اقتصاد خرابه یو دکانداري یو چیرته چوکیداري یو صفاکاري او بل دا د افغانستان خلک باید ما په عذاب نه کړي دغه دوی نه مننه کوم ښه په عذاب نه کړي او څه باید وکړي چې تا خوشحاله کړي مثلا راشي دغسې یو انځور سره واخلي صحیح ده چې دی خوشحاله شي چې مثلا دغه قد ګوره اوس ما ته دومره قد الله تعالی نه دی راکړی که نه زه یې ارمان لرم خو فریدون وایي چې نه دغه قد خو د الله تعالی پیرزوی نه ده خو خلکو دې حد ته را رسولی یم چې باید قد مې دومره نه وی په هر صورت ډېره مننه دوستانو په دې هیله چې زموږ د ټولنې ډېر هغه وګړي خلک چې یو څوک به دنګ قد لري صحیح ده دی له دغې دنګ قد نه په دې ځورېږي چې خلک یې ځوروي برعکس ځینې خلک چې ډېر قدونه یې ټیټ دي یا یو ډول ستونزې مشکلاتو سره مخامخ دي د ژوند سره شرایط ورته سخت دي نو هغوی هم باید خیال وساتئ نو دا برخه مو همدلته پای ته رسیږي بلې برخې ته هم راګرځو دا برخه مو نه وي لیدلې یا نیمایي کې در څخه پاتې وي درون سهار فیسبوک ته بیا ځلې سرور ښکاره کوي یوټیوب ادرس نه هم همدغه برخه خپریږي کولی شي په دواړو کې وګورئ نو د خپرونې په دې برخه کې دمه لرو او له دمې وروسته بیرته بیا راګرځو لیدونکو د خبر برخې ته هم ستړي مه شئ په دې برخه کې در سره د سیمې هیواد او نړۍ اړوند خبري مسایل شریکو پیل له دې کوو چې د تورخم جلال آباد پر لویه لار د ټرافیکي پیښې له امله 6 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې پاکستان امریکا کې د میشتېدو په تمه پاتې نږدې 20,000 افغان کډوال وباسي او نن د هیواد په 22 ولایتونو کې د درنو واورو او ورښتونو اټکل شوی دی د تورخم جلال آباد پر لوی لار د ټرافیکي پیښې له امله 6 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې د ننګرهار امنیه قومندانۍ په خبرپاڼه کې ویلي چې د تورخم جلال آباد پر لوی لار سمرخیلو لیسې ترڅنګ تېره شپه د یو ټیلر او بابوجي موټر د ټکر له امله 3 تنه مړه او 3 نور ټپیان شوي دي په خبرپاڼه کې د دې پیښې د رامنځته کېدو لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودلې ده پاکستان امریکا کې د میشتېدو په تمه نږدې 20,000 افغان کډوال وباسي پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد غواړي 19,993 هغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه کړي چې امریکا متحده ایالاتو کې د میشتېدو بهیر ته په تمه دي راپور زیاتوي ټاکل شوي چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت د یادو افغان کډوالو د ستنولو په اړه د دې هیواد ایالتي مسؤلینو ته لیکونه واستوي د معلوماتو پر اساس دا مهال په زرګونه افغانان په پاکستان کې د امریکا د بیا میشتېدو په تمه له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي مولانا فضل الرحمن وایي پاکستانی چارواکي له افغانستان د خبرو په اړه هم نظري نه دي د پاکستان د علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په یوه غونډه کې د دغه هیواد د حکومت پر پالیسیو سختې نیوکې کړې دي نوموړي ویلي دا د حیرانتیا خبره ده چې له افغانستانه یو انار هم پاکستان ته نشي وړل کېدلی خو د پاکستان حکومت ادعا کوي چې ترهګر له افغانستان ورځي فضل الرحمن د پاکستان په حکومت کې داخلي اختلافاتو ته په اشارې ویلي د دغه هیواد یو جنرال له افغانستان سره د خبرو ملاتړ کوي خو بل جنرال بیا جګړه غواړي هغه د پاکستان د خراب اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د خلکو پانګې وتل دوام لري او د ایران هند چین او افغانستان اقتصادي حالت د پاکستان په پرتله ښه دی نن د هیواد په 22 ولایتونو کې د درنو واورو او ورښتونو اټکل شوی د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست ویلي چې په نورستان ننګرهار لغمان پنجشیر پروان کاپیسا بغلان سمنګان لوګر پکتیا پکتیکا خوست میدان وردګ بامیان دایکنډي غزني زابل ارزګان کندهار هلمند فراه هرات غور بادغیس فاریاب او سرپل ولایتونو کې دغه اټکل شوی دی خبرپاڼه زیاتوي چې د واورو او بارانونو ترڅنګ د ټکو بادونو را الوتو وړاندوینه هم شوې ده بیا د ادارې همداراز خلکو ته سپارښتنه کړې چې په دې ورځو کې له اړتیا پرته له کوره له وتلو ډډه وکړي او له موټر چلوونکو یې غوښتي چې په ځانګړې توګه په غرنیو او لوړو سیمو کې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي په هرات کې د افغانستان بانک مسؤلینو د څه باندې 530 میلیونه په ارزښت زاړه بانک نوټونه سوځولي یاد بانک خبر ورکړی چې 530 میلیونه او 440
البته 246,000 افغانۍ زاړه او مندرس بانک نوټونه یې په هرات ولایت کې سوځولي دي. د بانک په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه بانک نوټونه په هرات ښار اړوندو په یو ځانګړي ځای کې له منځه وړل شوي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې سوځول شوي بانک نوټونه د 10 20 50 500 او 1000 افغانیو له بېلابېلو ډولونو څخه وو چې د ډېرې کارونې له امله زاړه او د استفادې وړ نه وو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنرۍ استازي وایي په پاکستان کې افغان کډوال له بنسټیزو حقونو بې برخې دي. فلیپا کینډلر په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرداری ورکړی او د هغوی د حقونو د خوندیتوب پر اړتیا یې ټینګار کړی دی. کینډلر ویلي افغان کډوال په پاکستان کې له امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي او بنسټیز حقونو ته لاسرسی نه لري. هغې ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د حقوقي ملاتړ او انساني کرامت خوندي ساتل مهم دي او د ملګرو ملتونو اداره له خپلو شریکانو سره په همکارۍ د دې حقونو د خوندي کولو هڅې کوي. بل خبر دا چې اوچا وایي په 2026 کال کې 4.2 میلیونه افغانان د بیړنۍ سرپناه مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په تازه راپور کې ویلي چې د طبیعي پیښو، اقتصادي ستونزو او جبري ستنېدو د زیاتوالي له امله به په افغانستان کې شاوخوا 4.2 میلیونه کسان د سرپناه او غیر خوراکي توکو بیړنۍ مرستې ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې بشري مرستندویان پلان لري چې په 2026 کال کې نږدې 881,000 زیانمنو کسانو ته د بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو مرستې ورسوي. دغه بنسټ زیاته کړې چې د دې مرستو لپاره شاوخوا 160.3 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. د بلخ عامې روغتیا ریاست د 9 درملتونونو او خوراکي تاسیساتو څارنه کړې ده. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د څارنې او پلټنې ټیمونو د تیرې یوې اونۍ په جریان کې له 9 درملتونونو او خوراکي تاسیساتو څارنه او پلټنه ترسره کړې ده. یاد ریاست په یو خبرپاڼه کې ویلي چې څارنو په پایله کې یو د معدني اوبو فابریکه، 7 درملتونونه، 3 لابراتوارونه، یو د اکسرې مرکز او 3 معاینه خانې د موجودو ستونزو او نیمګړتیاو له امله د فعالیت څخه ودرول شوي او اړوندو مراجعو ته د ستونزو د هوارولو لپاره سپارل شوي دي. د کابل والي ملا امین الله عبید په مشرۍ د ځمکې د غصب د مخنیوي کمیټې غونډه شوې. په دې غونډه کې د کابل ولایت د بیت المال د شتمنیو پر ساتنې، د غاصبینو پر وړاندې د قاطع اقداماتو او د قانون د بشپړ تطبیق پر اهمیت ټینګار شوی. د کابل والي په دغه غونډه کې ټولو اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې په بشپړې همغږۍ سره عملي ګامونه واخلي او د سرغړونکو پر وړاندې قانوني چلند هم ترسره کړي. بل خبر بیا دا چې د افغان او ایرانی چارواکو ترمنځ د سرحدي همکاریو پر دوام خبرې شوي. په کابل کې د ایران سفارت وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادي د سرحدونو د قومونو او قبایلو چارو له وزیر نورالله نوري سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د خبرپاڼې له مخې د دواړو لورو د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي همکاریو پر دوام او پیاوړتیا ټینګار سربیره د سرحدي اسنادو نښو د بیا رغونې او نوي کولو پر اړتیا هم بحث شوی دی. همداراز دواړو چارواکو د سرحدي همکاریو د پیاوړتیا لپاره ګډو تخنیکي او حقوقي ناستو پر دوام او چټکتیا هوکړه کړې ده. قدرمن لیدونکو د خبر برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي. دا ورته ورته نور مهم خبري مسایل او خبرونه د شمشاد ټلویزیون په راتلونکو خبري ساعتونو او ټولګو کې هم څارلی شئ. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. لیدونکو وروستۍ برخې ته هم ستړي مه شئ. په دې برخه کې ورځو شمالي ولایتونو کې د بېلابېلو موضوعاتو اړوند خپل همکار سره بحث او خبرې لرو چې نن خپرونه کې موضوعات هم ښه پوره ډېر دي او زیات موضوعاتو په اړه هڅه کوو چې معلومات له تاسو سره شریک کړو. یو موضوع ده چې ترکي شرکت جوزجان کې د سمنټو پر تولیدي فابریکې د پانګونې خبره کړې ده.
په دې مورد باندې خبرې لرو. ورسره څنګ کې د بلخ اوسېدونکي د ټرافیکي پیښو د مخنیوي په موخه د کم عمره او غیر مسلکي موټر چلوونکو د بندیز غوښتنه یې کړې ده. ورسره څنګ کې بله موضوع بیا دا ده چې اندخوی کې د مالګې کان ته د غځېدلي سړک د جوړېدو چارې پیل شوې چې دا یو ښه خبر دی. سوداګر او موټر چلوونکي په حیرتان بندر کې د لارو او تاسیساتو د بیا رغونې غوښتنه لري. په بلخ کې بله موضوع دا ده چې متشبثې مېرمنې که څه هم د اسلامي امارت له هر اړخیزو همکاریو څخه خوښي څرګندوي، خو د ځینو برخو اړوند بیا د ملاتړ غوښتنه کوي. جوزجان کې لوستي ځوانان د روزګار د نشتوالي له کبله اندېښمن دي او وایي چې دوی ته باید په ولایتي ادارو کې دندې پیدا شي. او بله موضوع بیا سمنګان او شمالي ولایتونو کې تازه راستنه شوو کډوالو ته د غنمو او نغدي مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. نو دا هغه مسایل دي او موضوعات دي چې نن خپرونه کې او په دې برخه کې ورباندې خپل همکار سره خبرې لرو. همدې شیبه زموږ همکار ښاغلی روح الله روحاني صاحب را سره له بلخ یا مزار شریف څخه خپرونې ته وصل شوی دی. روحاني صاحب هرکله ستړی مه شې، سهار دی بخیر. علیکم سلام صفحه صاحب محترم، زه ورته خیر ښه مخه ده، هیله ده چې سهار په خیر سره پیل کړی دی. کور ودان ډېره مننه. نو که پیل کې راته دا مو ووایي چې همالته واورین سهار کې یاستئ، باراني سهار کې یاستئ که نه، موسم برابر دی، هوا جوړه ده او اسمان شین دی؟ صفحه صاحب مزار شریف کې خو فعلا د هوا وریځ ده او احتمال د کم ورښت شته ده. نو نوره انشاءالله به سمه ده، دومره یخ نشته. بله. او تیرې واورې هم پاکې شوي دي که لا شته؟ نه، واورې تیرې واورې پاکې شوي دي او اوس مهال یعنې واوره نشته. بله، ډېره مننه. پایل باید دې وکړو روحاني صاحب چې سمنګان او شمالي ولایتونو کې تازه کوم راستنه شوي هیوادوال چې دي چې د کډوالۍ ژوند یې وړاندې په بېلابېلو هیوادونو کې اوس بیرته هیواد ته راستنه شوي دي، ورسره د غنمو او نغدي مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده چې د دوی لپاره ډېر ښه خبر دی. په دې اړه به له تاسې پوره معلومات واخلو. ډېر زیاته مننه صفحه صاحب. لکه څرنګه چې معلومه ده چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د وروستیو کلونو کې زیاتره افغانان راشړل کېږي او یعنې هلته څه کومې شتمنۍ چې دی هغوی د هغه ترې اخیستل کېږي، یعنې په بد وضعیت کې دوی خپل هیواد ته راستانه کېږي. خو خوشبختانه دلته ورته لازم امکانات برابریږي او برابر شوي دي. نو په دغه لړ کې په شمالي ولایتونو کې هغه هیوادوال چې دوی تازه راستنه شوي دي، دوی سره دغه څو ورځو وروستیو کې دلته غنم او نغدي مرستې ورته ویشل کېږي چې ویلی شو هرې کورنۍ سره تقریبا 15 بورې غنم او همداراز هرې کورنۍ د 15,000 افغانۍ تقریبا 15,000 کورنۍ ته په شمالي ولایتونو کې دغه لړۍ پیل شوې ده چې د مسؤلینو په خبره دغه لړۍ به دوام کوي او همداراز د دغو راستنه شویو هیوادوالو لاسنیوی به کوي. په دغه اړه باندې له تازه راکډوال شوو کسانو سره هم غږېدلي یو چې دوی واقعا د دغه مرستو هرکلی کوي او همداراز دوی اهمه او اړینه غوښتنه د سرپناهو ده چې دوی لپاره اساسي سرپناهوي جوړې شي تر څو دوی د ژمي پر مهال یا د اوړي پر مهال خوندي پاتې شي او له بېلو ناروغیو څخه هم دوی یعنې خوندي پاتې شي. بله. غوښتنه په جدي د سرپناهو دوی ته د ځمکو د ویش ته که څه هم دلته په بلخ ولایت کې دوی ته یو ښارګوټی هم په پام کې نیول شوی او ځینو ته ځمکې هم ویشل شوي دي، خو د دوی په خبر چې وس د دې توان نه لري چې دوی پر هغه ځمکو باندې چې ورکړل شوي دي دوی سرپناهوي جوړې کړي.
بله ډیره مننه روحاني صاحب. زه هڅه کوم چې موضوعات تاسو سره شریک کړم، پوره معلومات یې تاسو سره په همدې یو ځواب کې ترلاسه کړم، ځکه وخت په کتو سره مسایل ډیر دي. ور به شو هماغسې به له اندخوی راپیل کړو، دې طرف ته به بیا راشو اندخوی ته ورځو چې اندخوی کې د مالګې کان ته د غځېدلې سړک د جوړېدو چارې هم پیل شوي دي، کوم چې د هغه ځای اوسېدونکو لپاره او د هغه کان ته چې کومه لاره غځېدلې ده یو ښه خبر دی. په دې اړه به هم له تاسې واورو. صفای صاحب لکه څرنګه چې معلومه ده چې موږ تقریبا 2-3 ورځې وړاندې د اندخوی مالګې کان ته سفر کړی و چې هلته شاوخوا 15 کیلومتره سړک البته د یو خصوصي شرکت له لوري هغه په اساسي ډول یعنې د جوړېدو چارې یې پیل شولې چې دغه سړک به په 2 کلونو کې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت جوړېږي په اساسي ډول، او همداراز به ورسره هلته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. ځکه سیمې ته موږ چې تللي یو هغه لاره واقعا لري چې یعنې هېڅ بغیر له کومکدار او له لوړ ماډله موټرو څخه نور موټر هلته تګ راتګ هم نشي کولی، او خلک هلته له ګڼو ستونزو سره مخ دي. واقعا کوم موټر چې هلته بارګیري کوي چې هغه هم له ستونزو سره مخ دي. خو خوشبختانه چې دغه سړک چارې په داسې حال کې پیل شوې چې د کابل څخه مسؤلین هم ورته راغلي وو، د کانونو پټرولیم وزارت څخه، او همداراز دلته ولایتي مسؤلینو په شتون کې دغه د سړک اساسي جوړولو چارې پیل شولې. بله ډیره مننه. نو له اندخوی به راشو بیرته د جوزجان پر لورې شبرغان ته به راشو چې ترکي شرکت د سیمنټو تولیدي فابریکې باندې د 200 میلیونو ډالرو د پانګونې خبرداری په دې اړه ورکول شوی دی او زړه ښه شوی دی. په دې اړه به هم له تاسې واورو. جوزجان ولایت ته که راشو، جوزجان ولایت هم یو له هغو ولایتونو څخه په شمال کې ګڼل کېږي چې ګڼ شمېر د بېلابېلو توکو معدنونه کانونه پکې موجود دي. تازه په جوزجان ولایت کې ترکي شرکت دې ته ژمنتیا ښودلې ده چې دوی په دغه ولایت کې د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د سیمنټو د تولید پر فابریکه پانګونه کوي، او دلته به دغه فابریکه جوړوي. هلته مو له مسؤلینو سره که څه هم موږ سفر کړی و، د جوزجان له والي سره مو ځانګړې مرکه هم کړې وه، او دغه موضوع هم پکې مطرح کړله چې دوی هم ډاډ وښوده، او دوی ته هم ډاډ ورکړل شوی د ترکي شرکت لخوا چې په نږدې راتلونکو کې به د دغه ولایت کې د سیمنټو پر فابریکې پانګونه کوي چې ورسره به دلته زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابرېږي، او همداراز د شمالي ولایتونو د سیمنټو اړتیاوې په تر زیات بریده پوره کوي. او په دغه اړه مسؤلو چارواکو سره هم مالته خبرې شوې وې، خبرې مو کړې وې، نو دوی ډېر خوښ وو له دغه اقدام څخه چې دغلته به دغسې فابریکه جوړېږي، او د دغه ولایتونو اوسېدونکو ته زرګونه اوسېدونکو ته به کاري فرصت ایجادېږي. بله نو د پانګونې خبر چې ورکول شوی دی د سره څنګ کې عمل د جوزجان کې بیا لوستې ځوانان له دې اندېښنه لري او دا غوښتنه هم لري چې د کار روزګار مسله یا د دې په اړه اندېښمن دي، او غوښتنه هم دا ده چې په اداراتو کې او په ولایتي ادارو کې بیا دوی ته د کار زمینه برابره شي. نو د دوی لپاره هم دغه څومره ښه زیری دی، او په دغه موضوع هم را سره خبرې شریکې کړئ. صفای صاحب په دغه موضوع باندې هم موږ همالته په شبرغان ښار کې هم یو ریپورټ درلوده، او بیا مو له مسؤلینو سره هم دا موضوع شریکه کړې ده. هلته لوستي ځوانان، یعنې داسې ځوانان چې هغوی تر پوهنتونه پورې لوړې زده کړې کړې وې په بېلابېلو رشتو کې، خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان هلته بېکاره او بېروزګاره ول. دوی غوښتنې هم اساسي غوښتنې دا وې چې دوی ته په دولتي اداراتو کې کار ورکړل شي تر څو دوی د خپل کور یا د خپل ژوند دغه
انشاءالله پې باندې وکړي. خو متاسفانه دوی ډېر ناهیلي ول او له مسؤلینو یې غوښتنې دا وې چې دوی لاسنیوی وکړي. نو له ولایتي مسؤلینو سره مو خبرې په دې اړه وکړلې. دوی ویل چې موږ زیاتره ځوانانو څخه ازموینې اخیستې دي او زیاتره ځوانان مو په کار کړي دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري تر څو کدري ځوانانو ته لوستي ځوانانو ته اداراتو کې ځای ورکړي او دوی په کار کړي. بله ډیره مننه. بله موضوع بیا دا ده چې سوداګر او موټر چلونکي په حیرتان بندر کې د لارو او تاسیساتو د بیا رغونې غوښتنه کوي. د دې ترڅنګ دخوا بیا په بلخ کې اوسیدونکي ټرافیکي پیښو د مخنیوي په موخه د کم عمره او غیر مسلکي موټر چلونکو د بندېدو غوښتنه هم لري. نو په دې دواړو موضوعاتو هم را سره خپل معلومات شریک کړئ. ډیره مننه صفای صاحب. لکه څرنګه چې حیرتان په دې وروستیو کې هغه د تورخم لارې بدیل هم ورته ویلی شو چې په دې وروستیو کې راکړه ورکړه او سوداګري هم پرې باندې ډېره شوې ده. نو دغه راکړې ورکړې ته په کتو هلته موټر چلونکي او سوداګر د تاسیساتو هغه پورتونه چې هلته پکې بارګیري کېږي په ورځني ډول باندې د دې غوښتنه کوي چې هغه پورتونه هغه لارې چې هلته موجودې دي هغه ډېرې خرابې دي او سوداګر نشي کولی چې په اسانه توګه او یا هم یعنې په سریع ژر هغه خپل سوداګریز توکي را انتقال کړي. نو د دوی غوښتنه همدا ده چې دغه پورتونه په اساسي ډول ورغول شي تر څو سوداګریز توکي پر وخت او همداراز په اسانه توګه دوی ته ورسیږي. او همداراز موټر چلونکي هم ستونزې څخه سر ټکوي چې موټر یې استهلاکېږي او خرابېږي. نو د دوی غوښتنې همدا ده چې دغه لارې باید جوړې شي. په دې اړه مو له ځایي مسؤلینو سره هلته خبرې وکړلې. دغه ستونزې مو سره مطرح کړلې چې دوی هم ډاډ وښود او ژمنه یې وکړله چې ځینې کارونه یې په دغه پورتونو کې پیل کړي دي د غرنیزو چارو او همداراز ځینې به نور هم پیل شي او ډاډ او اطمینان یې محتوا وشي تر راتلونکي کال یعنې یو کال دوه کالو پورې به دغه بله روحاني صاحب ډیره مننه. کور ودان غوښتل مې چې بلخ کې د ټرافیکي پیښو د مخنیوي په پار چې کومه د خلکو غوښتنه ده د غیر مسلکي او موټر چلونکو او ورسره څنګه د متشبثو میرمنو غوښتنه چې په بېلابېلو برخو کې همکاري ورسره وکړي. په دې اړه به انشاءالله په راتلونکي خپرونه کې بیا بحث ولرو. ډیره مننه. زموږ همکار روح الله روحاني و چې راسره خپرونه کې یو ځای و او د بېلابېلو مسایلو په اړه یې راسره معلومات شریک کړل. قدرمن لیدونکو په همدې سره مو نن لپاره دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې دا خپرونه چې بیا ستاسې درنو چوپړ ته راځم تر هغې مو په لوی او بخښونکي رب سپارم چې هر چېرې چې هستئ خو خوشحال آباد اوسئ. ښه ورځ ولرئ. له لیدلو مو مننه.